تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي دی اولی لس شپې د رحمت دی دویمې لس شپې د مغفرت دی درېیمې لس شپې د نجایت دا د قبر د عذاب څخه فرصت آخري کې اختر وي په نوبت بس میلمه وي د الله مسلم امت د وقار عزت هم دغه دی صورت پاکی مکړه جنگ جګړې او شرارت بس پکار دی هر سړی له شرافت عبادت کړئ مؤمنانو عبادت تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي د پټولو کې افضل خایستا هر نعمت پکې بسیار وي همیشه د غفران پکې روخانه شډیبا وی اختر هر غړی هر صحنه مازیګر کې خلا وی اراستا پار دل خوش نصیب ولولا د نعمت رحمت هم دغه مهنه دا الله سره هم د واسطه خدای دې تل راولي موږ باندې روزه تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي دی اولی لس شپې د رحمت دی دویمې لس شپې د مغفرت دی درېیمې لس شپې د نجایت دا د قبر د عذاب څخه فرصت آخري کې اختر وي په نوبت بس میلمه وي د الله مسلم امت د وقار عزت هم دغه دی صورت پاکی مکړه جنگ جګړې او شرارت بس پکار دی هر سړی له شرافت عبادت کړئ مؤمنانو عبادت تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي د پټولو کې افضل خایستا هر نعمت پکې بسیار وي همیشه د غفران پکې روخانه شډیبا وی اختر هر غړی هر صحنه مازیګر کې خلا وی اراستا پار دل خوش نصیب ولولا د نعمت رحمت هم دغه مهنه دا الله سره هم د واسطه خدای دې تل راولي موږ باندې روزه تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو مسلمانانو یو ځل بیا د ننګرهار سیمه ییز روغتون هغه پیوازان دي د پرتو سیمو څخه راغلي نن د عطا فاونډیشن وتوانېدو
چې خپلو مسلمانانو ته روژه ماتې تیاره کړي. نو د برکتونو او د ثوابونو میاشت ده، راځئ یو بل مسلمان یو بل ته بخشش وکړو، بخښنه وغواړو یو بل نه، او الله یې توبه قبلوي او ټولو مسلمانانو ته دعا وکړو. الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټول عبادتونه په خپل دربار علی کې قبول منظور وګرځي. دا وه د نن ماښام روژه ماتي د پیوازانو سره. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت د الله په امان. فضائل یې بېشمار اکثر دا احسان او دا انعام دی له اکبر کړي روزه به شفاعت ورځ په محشر عبادت پکې څو چنده شي